السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړه او خوشحاله به یاست. ګران دوستانو، زه یم محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دا طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې ویډیوګانې راډونلوډ کړو. نو تاسو په دغه ویډیو کې دغه طریقه زده کولی شئ چې څنګه کولی شو له فیسبوک څخه ویډیو راډونلوډ کړو. تاسو ته ما نن یو نوی اپلیکیشن راوړی دی دوستانو. هیله لرم چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شي او له پایه راسره وګورئ. نو دوستانو، راځو ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو دا اوس فی الحال چې تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو لاندې سور بټن در سره کلیک کړئ. سبسکرایب بټن در سره کلیک کړئ، بیا په څنګ کې د بیل آیکن راځي، بیا په آل باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ژر تر ورسیږي. که ویډیو مو خوښه سوه ویډیو هم ضرور در سره لایک کړئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. او بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دغه اپلیکیشن دی د فیسبوک د ویډیوګانو د ډاونلوډ کولو. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، یوازې د فیسبوک لپاره کار کوي. نو دغه تاسو به راډونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. پلی سټور ته به راسئ او په سرچ کې به ورته ولیکئ پری پی بي ویډیو ډاونلوډر. دا هم چې کله ولیکو دوستانو اف بي دوستانو پری اف بي او ویډیو ډاونلوډر، دا به ورته ولیکئ او دغه دریم یو تاسو ته ښکاري دغه به تاسو راډونلوډ کړئ. دلته تاسو ته ښکاري پری ویډیو ډاونلوډر فور فیسبوک ویډیو سیور. دوستانو چې کله هم دغه راډونلوډ کړ نو بیا به تاسو دغه اوپن کړئ. دلته به دوستانو تاسو خپله آی ډي پکې لاګین کړئ، او یا هم تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې یو ویډیو کومه ویډیو ستاسو خوښه سي هغه ویډیو څخه لینک را کاپي کړئ او دلته بیا ورته پیسټ کړئ، هغه ویډیو تاسو ته راوړئ. نو کله چې تاسو د اپلیکیشن ته داخل شئ دلته تاسو ته وایي چې تاسو باید د فیسبوک اکاونټ لاګین کړئ. بیا دلته به زه نیکسټ باندې کلیک وکړم. دلته بیا تاسو ته ویډیو ښیي. کله چې ویډیو پلی کوئ تاسو ته د ډاونلوډ کولو اپشن درکوي. بیا په نیکسټ ډن باندې کلیک کوم. دوستانو دلته تاسو کولی شئ چې پیسټ فیسبوک ویډیو لینک، تاسو له فیسبوک څخه د ویډیو لینک راواخلئ، دلته یې پیسټ کړئ او په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، هغه ویډیو تاسو ته راوړي او ویډیو تاسو پرې ډاونلوډ کولی شئ. لومړی به زه راسم، دلته به تاسو راسئ لومړی دغه فیسبوک ته. دلته به تاسو د خپل آی ډي ورته لاګین کړئ. زه ویډیو سکیپ کوم. نو بیا زه کلیک کوم او دلته به اوس زما آی ډي لاګین شي دوستانو. دلته اوس زما آی ډي لاګین شو دوستانو، او دلته به تاسو په اوکې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو دلته به اوس تاسو هغه ویډیو راواخلئ چې هغه ویډیو کومه ویډیو چې تاسو غواړئ ډاونلوډ یې کړئ. نو دلته په سرچ کې هم ورته لیکلی سي او دلته ویډیو آپشن ته هم تاسو راتلی شئ، دلته ویډیو ورته خولی سئ، هغه راډاونلوډ کولی سئ. دلته زه اوس یو دانه ویډیو راډاونلوډ کومه. دلته زه راځم او غواړم چې دغه ویډیو زه راډاونلوډ کړم. ودرې صبر دوستانو، دغه ویډیو زه غواړم چې راډاونلوډ کړم. کله چې تاسو د ویډیو باندې کلیک وکړئ دلته به ستاسو ویډیو دوستانو دغه شانتې یو هغه راوړي. ګوره دغه اپشن دوستان تاسو ته راوړي. دلته تاسو ته ښکاري یو اپشن دی کنه چې د ایچ ډي ویډیو ډاونلوډ کول دي، او بل سی ډي ده. سی ډي هغه بیا لږ کمزوري ده، دې څخه کوالټي کمزوري ده دوستانو. او دریم چې ده کنه واچ دا یې غږول اپشن دی، دا هم بیا د اډیو اپشن دی دوستانو چې تاسو اډیو ته اړولی سئ. او دلته به چې کله تاسو دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته ام بي ښیي. ګوره چې دغه څو ام بي ویډیو ده، او دغه چې دلته ګوره تاسو ته ښکاري 313 ام بي ده او په دې ځای کې 15 ام بي ده. کله چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دلته به ستاسو ډاونلوډینګ شروع شي. دغه تاسو ته ښکاري. نو دوستانو ډېر ښه ډاونلوډینګ کوي، تاسو ته ښکاري دغه ډېر ښه ډاونلوډینګ کوي، او تاسو کولی شئ په دې باندې هر رقم ته ویډیو را ډاونلوډ کړئ. نو زه دا نه غواړم چې را ډاونلوډ یې کړم ځکه چې دغه ویډیو دوستانو ډېره غټه ویډیو ده، 11 منټه ده، ښه څه پاکه کوالټي لري دوستانو. او بله طریقه تاسو زه در وښیم چې دغه بل تاسو رقم ته کولی شئ دلته ویډیو را ډاونلوډ کړئ. دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې ویډیو را ډاونلوډ کړئ دلته به تاسو هغه ویډیو
دا ویډیو مثال تاسو خوښه شوه دلته په شیر اپشن باندې به کلیک وکړئ او د دغه ویډیو لینک به تاسو کاپي کړئ کاپي لینک باندې به کلیک وکړئ او دلته به یې راوړئ او په دې ځای کې به ورته پیسټ کړئ دلته دوستانو دلته دې ځای کې به تاسو ورته پیسټ کړئ کله چې دلته پیسټ کړئ دوستانو دلته بیا تاسو په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ او سرچینګ به دلته روان سي او دلته د ښکاري دغه ویډیو تاسو ته راوړول دغه ویډیو ده دغه تاسو بیا ډاونلوډ کولی شئ دوستانو د دغې ویډیو د دې یو دغه ښه خوندور هغه ده دوستانو چې تاسو کولی شئ سټوري هم را ډاونلوډ کړئ دلته زه راځم تاسو ته سټوري ښایم سټوري ډاونلوډ کوي او که نه زه مثال دغه ټیک ټاک راوړم دوستانو دا ټیک ټاک کله چې تاسو غواړئ چې دغه را ډاونلوډ کړئ دغه مثال دغه هغه سټوري دې باندې چې کله کلیک وکړئ د ریپلی کولو باندې تاسو ته سمدستي هغه راوړي دوستانو د هغه اپشن راځي ډاونلوډ کول اپشن نو دوستانو دغه د هم د سټوري ویډیوګانې په دې کې ډاونلوډ کولی شئ او هم د فیسبوک ویډیوګانې پکې ډاونلوډ کولی شئ نو دوستانو هیله لرم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي ویډیو در سره ضرور لایک کړئ له ملګرو سره هم شیر کړئ تر بل ویډیو پورې په الله سپارم ښې چارې ښه وختونه الله مو عمل